السلام علیکم. د تعلیم الفرقان رادیو درنو اوریدونکو، هیله لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. د تعلیم الفرقان په اووه.9 څپو یو ځل بیا د ننني ګردي میز کوربه مو زه سیف الرحمن زکي یم. درنو اوریدونکو، د ننني ګردي میز موضوع مو بیا هم ناوړه رواجونه ټاکلې ده چې په ننني خپرونه کې به راسره دروند مشر عبدالحی صاحبزاده او بل قومي مشر اختر محمد ورسره څنګ کې د ځوانانو په نمایندګي حسن خان احسان شتون ولري. تاسو ټول ته ښه راغلاست کوم. پخیر راغلی. ډېر زیاته مننه. صاحبزاده صاحب، اول به تاسو ته راسو. د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې ناوړه رواجونه، کله چې موږ د ناوړه رواجونو نوم اورو، زموږ فکر ته څه داسې راځي؟ مهرباني دغه که په لنډو کې راته تشریح کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساقي صاحب، تاسو او د تاسو ټولو همکارانو او ګرانو اورېدونکو ته تر ټولو په مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. خدای تاسو ته اجر درکړي چې موږ ته وخت راکړو. ناوړه رواج خو اول دا ده چې له سره ور شروع کړو. د موږ مطلب د مهر او د دود او د رواج باره کې چې کوم د دوستي باره کې کوم کارونه کیږي یا کوم اجراءات کیږي یا په الحال کوم کارونه تر لاس لاندې نیول شوي دي، په دې باره کې مطلب موږ دا کار پیل کړی ده. د دې خو له ټولو نه لاوله خطرناکه موضوع دا ده چې د مهر ډېر لوړوالی ده، چې هغه د ډېرو ځوانانو د ډېرو خلکو د ډېرو هشتمنو له وسه نه کېږي. کنې داسې متوسط خلک او په زور کې کمزوري خلک وایي دې پسې لوېدلي دي، خو له وسه تېره ده. ځکه په هغو کې یو داسې شیان کېږي چې خو دا مهر په خپل ځای کې چې په کومه طریقه باندې موږ اخلو، هغه د الله په دین کې نشته. مهر هغه څه ده کنه چې هغه د جنکۍ یا مطلب چې څوک یې ورکوي د هغه په خوښه باندې یو هغه شی ټول هغه ته شرعا وسپاره شي. یعنې دا د مهر معنا دغه ده. خو موږ د دې په ځای مطلب چې هغه کوم شی ورته واخلو، فوقالعاده ډېرې غټې زیاتې پیسې مطلب پې باندې واخلو او له هغه ماسې هغه روپۍ چې کومې پیسې دي هغه په داسې یو رواجونو باندې مصرف کړو چې هغه مطلب نه خدای را چې خوشحاله وي او نه د خدای مطلب جل جلاله پیغمبر را چې خوشحاله وي، نو په دې باندې موږ مصرفوو چې هغه په نامو مصرفوو. ورور دا تحفې شوې، دا غالۍ شوې، دا لونګۍ شوې، دا کمیسان شو، دا فلانی شو، او حالم کې چې داسې نه ده کنه. باید هغه څه وشي چې مطلب څه د خدای دین ویلي، ځکه د موږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده. په اسلامي ټولنو کې بزر پروردګار العزال ناروا بلده ده. تاسو ته معلومه ده الله پاک جل جلاله سره په قرآن کې وایي ان المبذرین اخوان الشیاطین. همدا کذا مطلب مهر زیات اخلي، له هغې ماسې وایي مطلب خواهشات زیات یې لا جانبي مقابله چې بیا وروره په لسعو کمیسانې بیا په هغې کې تحفې ورکول کېږي، لونګۍ ورکول کېږي، غالۍ ورکول کېږي، توسان ورکول کېږي. هغه څه چې هغې نفع مطلب یې خلکو ته نه رسېږي، چې هغه دوه جانبه مقابل دي. که چېرې دا پیسې وشي ټول دا دوست په لاس ورسي، حرام دي که حلال دي، خو یو کار خو بیا پې باندې وشي او یا مطلب هغه ته ورپاتې چې هغه به یو زندګي پې باندې برابره، یو کور به پې باندې جوړې، پې باندې لغړو مطلب شکېدلی به نه وي. فکر دې شو دا ټولې د نور لاسو ته لویږي. هغه د یوې تحفې د یوې شابسي دپاره د یوې تحفې په نامه باندې خلکو ته ورکول کېږي. نو په دې اساس باندې موږ غواړو چې مطلب دې ناوړو رواجونو چې لکه څنګه چې په پوښو کې کېږي یا په تحفو کې کېږي یا مطلب په هغې کې دا مطلب د روزمات په نامو یا مطلب د زوم، خو دوی ورته د زوم تحفه یې، خو د زوم پوښ ته تحفه نه ده کنه، صندوقان یو لویه میله سره ولاړه وي. نو په دې باندې موږ وایو چې دا د ټولنې شی ناجایه ناحقه او بېجایه باید خرڅ نه شي او مطلب یو داسې لاس مطلب یو داسې طریقه پکې جوړه شي چې هغه مطلب د هر چا قدرت ورته ورسېږي او مطلب هغه د مسلمانانو شی بېجایه ونه لګېږي او یا خدای ناخواسته له یوې دوستي له یوې نکاح څخه یو تجارت جوړ نه شي، باید شرعي چوکاټ ته یې ورنږدې کړو. کورودان حاجي صاحب، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب اختر محمد، تاسو د یو قومي مشر په توګه راته ووایاست چې د ناوړه رواجونو په مخنیوي کې قومي مشران څنګه رول لوبولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه، قومي مشرانو ډېر لور لوبولی ده، پوه شوې. حتی په تېر نظام کې تقریبا 14-15 کاله دې خلکو تکلیف کړی ده، زحمت یې کړی، منډې یې کړي دي. حالانکه په ډېره سختي او په ډېره بد حالاتو کې تېر نظام خو د تاسو ته معلوم، خو بیا موږ منډې او ترنډې کړي دي. دا محترم صاحبزاده صاحب د موږ مشر و، مخکښ و، مقصد ټولو درولی و، ټولو مخته کړی و، د ټولو پسې امین و. په هغه وخت کې منډې تکلیفونه شوي دي او اوس هم انشاءالله بیا لګیا یو. په دې باره کې له موږ سره خصوصا امیر بالمعروف هم ملګري دي او راسره کومکداره دي او بې له هغو هم نه کېږي. پښتانه یا له ولاسه ټک نه خېږي، موږ له دوی سره نه یو، دوی له موږ سره نه وي او دا محترم صاحبزاده صاحب مخکې نه یې کار نه کېږي. دا ناوړه دودونه دنیا ته معلوم دي چې بېجایه مصرفونه، لکه صاحبزاده صاحب محترم چې وویلي، بېجایه موټر یې 10-15-10 مقصد دې کې لوېدل راتلو، ټکر راتلو کې وروره
هر څه کې راتلو مقصد بیخي بې رواجي سره جوړ وو خو دا کوشش کوو انشاءالله نور یې پسې کوو او لګیا هم یو اجرایي شورا هم اوس جوړېږي که خیر وو په شمول د بالمعروف په دې کسانو د ټول ولایت چې دا نور هم کنټرول شي انشاءالله پکې لګیا یو اوس په کوده خپل اوس دس او ډېر خلک اوس همکار هم دي راسره انشاءالله هغه د قوم هر څوک دي که زوړ ده که وړ ده اوس مجبور دی دا خلک ولور یو ځای جګو سره پسې جګېدو حتی اتولسو لکو ته ورسېدو او دا خلک پخپله دا کوشش کوي چې د هم ولور کم شي هم دا کنټرول کم شي هم دا مصارف ټول را کنټرول شي هم دا بېجایه لکه سودا صاحب محترم چې وویل بېجایه مصرفونه دواړه طرفه شکېږي که یو طرف که بل طرف ګټه یې نشته ګټه یا ته نورو خلکو ته په لاس ورکېږي نو ځوانانو مسافر یې پسې ورک یې مقصد سپین ږیري شي بېجایه حتی بیخي مسافري کې چا ول سپین ږیري هم سو پسې ورک هم سو غریبانان هغه هم سو دا دې د ولور په وجه او د ولور په خاطر باندې غریبان پوه شو نو اوس دا 3 لکه ټاکل شوی دی انشاءالله داسې به څوک نه چې لا خلافت وکړي لا خلاف وي نو کوشش نور هم کوو نور بیا هم لګیا یو چې بیا هم لګیا یو د ټول کوو انشاءالله دغه مشوره ده الحمدلله کور ودان ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ صاحب استاد محترم که تاسو ته راسو د یادو شیانو په مخنیوي کې د ځوانانو رول څه ډول دی بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي سر کې قدرمنو مېلمنو ته او ستاسو د راډیو له طریقه د پکتیکا ټول غیرو لست سلامونه او نیکې هیلې لکه مخکې چې صاحبزاده صاحب یادونه وکړه د ناوړه دودونو په اړه باندې دا په ټوله نړۍ کې په مجموع کې او بیا په ټول پښتني سیمو کې او خصوصا پکتیکا کې په دغسې مسایلو کې یعنی هر چا ته واضح معلومه ده چې ناوړه دود یعنی کله چې دغه د ناوړه دود نوم اورېدل کېږي د هر چا ذهن ته یوه خبره ورځي چې فرضاً په کوم لحاظ باندې په دیني لحاظ باندې هغه ناوړه دود کوم اضرار لري په پښتني لحاظ باندې کوم اضرار لري هغه په اجتماعي لحاظ باندې په یو ټولنه کې د ناوړه دود هغه ستونزې او مشکلات کوم دي که تکرار شوي دي د هغو نه یې څومره خلکو تاوان غلدلی ده مخکې صاحبزاده صاحب یادونه وکړه چې ناوړه دودونو په اړه باندې په قومي لحاظ باندې دلته هغه د پکتیکا قومونه او د دې ترڅنګ د حکومت رهبري تقریبا یو ډول هغه د قومي جوړښتونو په اساس باندې د ځینې ناوړه دودونو په اړه باندې دوی قومي جوړښتونه کړي دي چې تر دې دمه الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده او په دې نتیجې په څنګ کې هغه د قومي جوړښتونو یا د ناوړه دودونو په مقابل کې هم هغه خلکو ته یو ډول اقتصادي ګټه رسېدلې ده او د دې ترڅنګ په دیني او پښتني لحاظ باندې په ټولنه کې د هغوی اضرار لیدل کېدل هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي نو په ټولنه کې لکه څنګه چې مخکې وویل شو چې څومره هغه د ناوړه دود په اړه باندې په قومي لحاظ باندې علما سپین ږیري راډیو رسنۍ دغه څومره کار کولی شي او دوی په دغه برخه کې همکاري کولی شي د دې ترڅنګ ځوانان د ټولنې هغه قشر ده لکه هغه ځینې اصطلاحګانې چې اوس وایي چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري دغه د ملا د تیر حیثیت دا په دې معنی چې یو ځوان په ټولنه کې د ټولنې له ټولو اړخونو سره له سپین ږیرو سره له علماو سره او د دې ترڅنګ د حکومت له رهبري سره په ټولو برخو کې که همکار واوسي نه یوازې دا چې د ناوړه دودونو خو چون موضوع ټاکل شوې دا ده چې ناوړه دودونه نو په دغه برخه کې ځوانان که له علماو سره همداشان د قوم د سیمې له سپین ږیرو سره او د دې ترڅنګ د هغه رسنیزو فعالیتونو سره دوی همکاري وکړي او له اخلاص نه وغواړي تر بل هر چا دوی ښه همکاري کولی شي او په دې برخه کې هغه همکاري څرګنده معلومیږي کور ودان ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ صاحبزاده صاحب تاسو ته راګرځو د نجونو په بدو کې ورکول یا د نجونو له خپلې خوښې بغیر ورکول او خپلې خوښې ته یې نه کتل کله له داسې مسایلو سره مخ شوي یاست بسم الله الرحمن الرحیم نو خبره په دې کې داسې وره خو دا که سړی سوچ کې د دې کار بدې فایلې خو مطلب یوازې موږ نه که تاسې ډېر کشر عمر یاست هغه نتیجې انشاءالله تاسې لیدلې دي چې هغو ډېر یو منفي او ډېرې بدې نتیجې ورکړي دي او د هغه مطلب له انسان سره یو لوی ظلم ده د دې په خاطر چې یو جرم له ما کېږي او سزا یې د مال مسی یا د ما ورېره یا د ما لور ویني دا ډېر لوی جرم ده په خپل ذات کې یعنې په شریعت کې یو لوی جرم ده او هیڅ کله انسان د انسان په قیامت کې نشي ورکېدلی فکر دې سو هغه خو الحمدلله موږ چې کله دغه مطلب کار شروع کړی د په مخ کې دا خبره استاد هم یاد کړه مطلب او جناب محترم آدم وویل چې مطلب
په دې کې مطلب ډېرې هلې ځلې سوي 17 کاله مطلب په دې کې کار سوی د خو داسې له شا کومه اجرایه قوه درلوده نه موږ خو بیا هم د خپل قومي لیول په قدرت او په وس باندې مطلب موږ دومره څه کړي دي چې انشاءالله ډېر څه کړي دي خو به هر تقدیر اوله لوی لاسته راوړنه د موږ دا وه چې موږ ښځې په هغې کې بندې کړي په بدو کې د ښځو ورکول بند کړو که څه هم عادي پښتني دود او رواج له بنا څخه موږ په خپله مرکو کې تللي یو خو د یو چا پور مطلب ښځې ایښي دي خو هغه هم په محرمتي کړي دي بیرته هم هغه نغدې پیسې هغه ته ورکړي دي هغه ښځې هم له دې څخه بچ کړي دي چې د پلانې لور یا د پلانې لور یا د پلانې هغه ته ورکړي فکر دې سو او دا مطلب ټولنه کې یو قسم زهرجن عنصر بلل کېږي د دې په خاطر باندې چې یوه بدي صحیح ده د یو چا سر به بچ کېږي خو که سړی سوچ وکړي د دغه جنکۍ مور فلار ورور خور قریب دا ټول سر چړي د دې تر ژونده مطلب چلیږي هغه چلن په هغه کورونو کې ورسره کېږي چې هغه په اسلام کې نس یعنې په د یو دښمن په سلوک په طریقه په سلوک باندې مطلب دې سره سلوک کېږي چې کوم دښمن ته کومه سترګه څوک ګوري په هغه سترګه ورته کتل کېږي نو په لحاظه دا ډیره بده خبره ده چې څوک خور ورور په مهر کې ورکوي خو موږ بیا هم په افتخار سره ویلی سو الحمدلله د موږ غټه لاسته راوړنه ده او د ټول قوم همکاري په دې کې له موږ سره دا ده چې تاسې به انشاءالله نه یاروېدلي چې تقریبا په دا 22 کاله کې چا مطلب خور ورور په هغې کې ورکړي په بدي کې ورکړي بالکل کور ودان اجي صاحب خوشحاله اوسئ صاحب اختر محمد تاسو ته راځو که له قوم سره حکومت لاس یو کړي یا له حکومت سره قوم لاس یو کړي د یادو رواجونو په مخنیوي کې به څومره مثبت رول ولوبوي بسم الله الرحمن الرحیم دا مخکې ما وویلې د قوم ډېر کوښښونه د 13 کاله کړي دي نو اوس چې حکومت را سره شي یا د اول د 10 ټکه نښې لکه 12 ټکه وخیږي مثال بیا به دا کیسه ډبل سره نو به د خلکو دا ګیله نه وي چې د قوم مشران یا د قومي شورا دغه شی رد کړي حکومت به را سره همکار وي حکومت بې حکومته کېږي نو مقصد نو به یو په دوه دا کار انشاءالله په مخ باندې ولاړ شي موږ حکومت ته دا زارۍ کړې موږ پسې سوي دي بالمعروف ته چې را سره همکاره شي کومک را سره وکړي لکه اوس مخکې ما درته ویلي اجرایي شورا جوړه شي انشاءالله پکې به امکان لري ولایت به وي قومنداني به وي استخبارات هم بالمعروف به وي او قوم خپل هغه به وي کولی قوم هم شي خو بیا هم احتیاط پکار ده باید هغه شی حکومت ته په هغه ورکړل شي په لاس کې ولویږي چې دا خلک پرې باندې پوه شي هغه یو جرم یا یوه سزا یو شی هغه مطابق معلوم وي نو هغه شی باید بیا حکومت کوي شي زور له لارې نه مقصد راز له لارې یا د تبلیغ له لارې د دې شي له لارې چې دا خلک پوه شي لکه مخکې چې زه صاحب محترم ویلي دا روزه ماتو کې ډېر خراب رواجونه و مثال پسه ور وستل دغسې زیات زنانه یا ور وستل چې د بیخي زیات شی به وړل کېدل حتی پسو بېله تیار هم کړو عادت پېښ شوي هم دي د تېره میاشت یا د تېره روزه کې هغو ته خپله سزا رسېدلې ده خپله سزا خلک رسېدلي دي انشاءالله آینده به دا خلک خیال کوي موږ دا د خلکو د ګټې په خاطر باندې یایو نور والله که په دې کې څه مقصد یې اعلام وروره تنخواه یې وروره دا 11 کاله چې منډه والې هره پنجشنبه به هر جومات ته تلو دنیا پرې باندې خبره ده مصرف هم نجوع به کوو یا موټرسایکل یا موټر ور تیل اچول خپل هره پنجشنبه به 2 بجې تر ماښامه یو جومات و 2 جومات به مو راغوښتو دا جرماني او شی به مو ټولول یا به د خلکو تبلیغان کول یا به مزارې ورته کول نو اوس الحمدلله امارت ته انشاءالله هغه را سره همکاره ده څو د دې له وسه کېږي او د موږ له وسه کېږي انشاءالله سره کومک کوي خوشحاله اوسئ کور ودان اجي صاحب استاد محترم که تاسو ته راسو د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی په دغه ناوړو رواجونو باندې کوم تاثیر درلودلی سي اول خو دغه په انساني ژوند کې په ټوله کې د انسان له ابتدا نه تر دې پورې چې دی هغه په ښه په بد باندې پوهېږي او د ښو بده قیاس کولی سي دغه د تعلیم پروسه د انسان له ژوند سره تړلې ده موږ تاسې نو فکر کوم د دې راډیو د صفحې باندې پکتیکا پورې محدود دي د پکتیکا په جغرافیه کې خبره وکړو صاحبزاده صاحب دو او اجي صاحب دوی ناست دي هغه یعنې د موږ هغه تعلیمي کچه او د دوی هغه تجربه نه سره مقایسه کېږي دا دوی ته ښه معلومه ده ځکه دوی انقلابونه تېر کړي دي په هره برخه کې په قومي لحاظ باندې هغه په سیاسي لحاظ باندې په دې هر څه مسایلو کې ښه لوبېدلي دي او هر څه ورته معلوم دي خو زه هغه د خپل نظر نه دومره ویلی شم چې د انسان په ژوند کې اول خو تعلیم ډېر هغه اړتیا دا ده چې د انسان ژوند دغه منفي او مثبت اړخونه دواړه معلومولی شي بیا په پکتیکا کې د پکتیکا په جغرافیه کې خبره وکړو موږ د پکتیکا له مرکز نه شروع نه تر هغه ولسوالیو پورې چې هلته تعلیمي کچه پکې ډېره ټیټه ده
د دغه تعلیمي کچې تړاو که بیا له دودونو سره ورکړو یا هغه د قومي په تعلیمي لحاظ باندې هغه د سیمې د خلکو رواج و رسم و دود و دستور دا ټول که سره مقایسه کړو دلته د دغه مقایسې په اساس باندې د تعلیم کچه واضح معلومیږي. مثلا هلته یې څومره منفي او مثبت تاثیرات لیدل کېږي. زه یو لنډ مثال وایم. موږ په دغه هفتې په جریان کې زه خپله اومنې ولسوالۍ تللی یم. هلته موږ د یو بررسي لپاره تللي وو. په اومنه ولسوالۍ کې نو دا ډېر د تعصب چای دی. یو څوک یو ځوان حتی په ډېره وړه خبره باندې کېدای شي صاحب د خبر سوي یا نه خبر سوي ممکن د حکومت رهبري له دې چا حال ولري. یو ځوان یو کور تر مخ تېرېږي یا مثلا هغه د کور خلکو دې ادعا ورباندې کړې ده ستا موږ له کور نه غلا کړې ده، یعنې حتی تر دې پورې چې هغه خبره د دې سپیناوي ته راوځي چې دا حقیقت ده او که نه ده. بل هغه مقابل جانب راځي هغه ځوان نیسي هغه حتی تر دې اندازې پورې وږي په ډبرو باندې خپل ژوند له لاس ورکوي او مړ کوي. یعنې دلته واضح دا پکې معلومه څه خو اقلا که یو څوک دلته که تعلیمي کچه وایي یا هغه یو چا د کورنۍ غړو یا هغه مقابل جانب لږ هم سواد درلودلی خو اقلا دومره یو چا ته به یې مراجعه کړې وای چې راځئ او دلته سره کښېنو موږ تاسې دې سړي رښتیا هم غلا کړې دی ما مال وړی دی که نه ده وړی بیا چې وړی دی په کوم اساس څومره اندازه یې وړی دی. دلته حکومت ته رهبري دي مشران دي د کلي سپین ږیري دي ځکه دا رقم ټول مسایل په اول کې د کلي یعنې دا زه په ډاګه باندې وایم چې دغسې مسایل حتی ډیری وخت د حکومتونو رهبري د حل لار نه ده ورته پیدا کړې. د قومي جوړښتونو دغه رقم مسایل حتی تر دې پورې چې موږ تاسې شاهدان یو تاسې د رسنیو له لارې په دغه باندې هره ورځ خوشبختانه د اسلامي امارت په راتګ سره ممکن په دغه څو ورځو کې یو بله دغسې څو کلنه بدي چې د قومونو تر منځ د هغو ته د هغو د حل لار پیدا شي. دغسې مسایل د قومي جوړښتونو له مخې حل سوي دي خو تر ټوله خبره دا ده چې هغه اصلي مقصودي نقطې ته راسو تعلیمي کچه ډېره ضرور ده او هغه سیمې چې له تعلیم نه پاتې دي یا تعلیمي کچه پکې ضعیفه ده په هغوی کې موږ د دغسې ستونزو د ناوړه دودونو چې هغه تکرارا لا هم تکرارېږي هغه منفي تاثیرات یې لیدل کېږي. کور ودان خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب اختر محمد که تا ته راسو په اکثره کورنیو کې مثلا مړی کېږي د کال په جریان کې هغه کله چې بیا اختر را رسېږي ځینې خلک د دوا لپاره ورځي دا هم له ناوړه رواجو چې یو ناوړه رواج ده که نه نو که په دې اړه هم وضاحت ورکړئ. محترمه له تاسو کومه خبره وکړه ښه خبر دی دا هم دغه لایحه کې موږ ذکر کړي دي چې دا د اختر دوا یا د اختر ورتګ که د نارینه وي که د زنانه دا بند و مقصد دا معنا لکه بیرته چې هغه غم په افکور باندې راژوندی شي صحیح ده او واضح په لایحه کې نمشته سوي هم دي ماشاءالله او ډېر عملي سوي هم دي پوه شوې نو هغه رښتیا هم بد رواج ده. لکه د کړي مړي یو کال وتلی یو نیم یې وتلی خو بس یو رواج عادت ګرځېدی زه ورځم مثال به د غولې کینم یا داسې کوم چې غولې کینې اشغ دې ور یاد کړو د کورنۍ مشر یا د کور مشر ته یا ځوان ته خو دا شی په دې نظر کې وروځي دا په دې خاطر ماته کېناست خو د هغو طبیعت خامخا خرابېږي هغه شی په نظر کې ورګرځي انشاءالله هغه شی هم دا د موږ په تړونو په لایحه کې شته چې هغه هم وچ واضح منې دي مطلق. ښه کور ودان خوشحاله اوسئ. صاحبزاده صاحب محترم په دې اړه باندې چې دغه ناوړه رواجونو مخه مو نیولې وي څومره جدي اقداماتو ته اړتیا ده؟ نو د ما په نظر باندې دا دود دا ناوړه دودونه رواجونه له نن نه دا موږ ته تقریبا په پیړیو باندې میراث پاته ده او یو میراثي شی چې د چا له دماغه یا د چا له کوره یا د چا له وجوده یا د چا له عاداتو څخه باسي یو ډېر جدي مبارزې ته داسې ضرورت ده چې له عالمه او تر متعلمه له کثیره او تر مسیره دا ټول دې ته متوجه شي چې د دې ناوړو دودونو مخه ونیسي او ډېر رول اوس په دې کې کولی شي چې امارت یې ولوبوي د دې په خاطر چې الحمدلله هغه نن په افغانستان کې یو مسلط حکومت دی چې تقریبا په 40-50 کاله کې تر دې مسلط حکومت نور په افغانستان کې نه دی راغلی نه چا لیدلی و نه اساس په نامه حکومتونه وو نو نن الحمدلله یو امارت راغلی د اسلامي او تر دې بیرغ باندې ټول افغانان را یو ځای شوي دي نو دې ته ضرورت ده چې مطلب د کور کشر او مشر مطلب دې ته ودرېږي چې د ناوړو ځکه یو شی چې له ځانه ورشیرو نه کې په بل یې نشي منلی ځکه په خپله د خپل ځان تڼۍ ونه تړم بل یې نه راتړي
نو که چیرته لږ په خپل کور کې له کثیرو تر مشره بیا که په کثیرانو کې جذبات وي هغوی تر د خپلو جذباتو د احساساتو تر تاثیر د لاندې راغلي نو مشر باید دومره احساس وکړي چې په خپل کور کې مطلب د ناروا دودونو مطلب مخه ونیسي د مثال په تور لکه دلته چې وستا پوښتنه وکوله چې د مړیو په مړیو کې په مخ کې خلکو ته دعا ته ورتلو ورته زړل به وسی ورشي لکه بشارتي شي په کور کې به وروره مربا وي په کور کې به قورمې وي په کور کې به پلاونه پاخي په کور کې به بسکوټونه کیوکونه مطلب ملایګان وي ایا دا په کوم دین کې روا دي خدای جل جلاله د پیغمبر امر خدا د چې په کوم کور کې امر وشي تر 3 ورځې پورې د هغه کور او د میلمنو خدمت باید د نور خلک وکړي خو برعکس نن مطلب نور کارونه کیږي نو که چیرته یو مشر د کور مطلب راولاړ شي او په دې کې مطلب یو جدي قدم کېږي چې زه نور په خپلو خواهشاتو په خپلو هغو غوښتنو چې د هغه باندې ما نوم لوړېږي یا ما ته مطلب څوک شاباسي راکوي زه دا غواړم چې نور په دې قوم کې د بدو عاداتو مخه ونیسم زه په کور کې دې شي ته اجازه نه ورکوم یا مثال په تور خلک ورځي کمیسان دی ورور نن دوستي مې کړې د 100 کمیسانو 100 کمیسانو 50 کمیسان په دې به باندې اخلم او یا جانب مقابل حیا دي شجي ورته یې چې ترازه د پلاني خو کمیس ور کړی و تا نه دور کړی او ورګ او دای په دې باندې مطلب په خپل زبردستی وکي چې ورور څوک په دې باندې نه کې دا خود به خود د دې مخ نه وکي او کچیرته په دې کې د کورونو د قوم سشتي لکه اختر ما چې ویل چې دی ولا سم تک نه خيسي فکر دي چې قوم او حکومت سره همکار نشي حکومت له ملت سره همکار نشي هیڅ هم نه کیږي خو اوس موږ دومره مطمئن شو الحمدلله موږ ته اعتماد را کړسو چې د امر بالمعروف مطلب په مجموع کې ټول ارګانونه د حکومت په دې راز کې موجود دي چې هغه مطلب د حکومت څومره ارګانونه دي په دې راز کې موجود دي خو هغه وظیفه یې تنها امر بالمعروف ته ورکړې ده چې مطلب په دې کار کې ول د خلکو سره د دود او رواج مطلب د ناوړو دودونو رواجونو د مخنیوي د لپاره تاسو همکاري کوي هغوی خپل نهایي کوشش کړی دی رسیدګي کړی د خلک راوسی دی مطلب نیولې دي کې نیولې دي موټر یې ځنی نیولې دي مطلب داسې بس شان تاسو په خپل خبر سوي سپیکر دي سو نو موږ دا یو چې څومره مطلب وسه هغه منډي کې د عمر باید موږ ورسره وکړو یو شب بهترینه شورا ورته جوړه کو دا په مخ کې کله موږ یو کار خرابېدو خو موږ د شاپېټ نه درلود دا یو څه چې موږ تهدیدېدلو تقریبا دا به تاسو معلومه د دې په ځای چې موږ په هغه باندې تقدیر سو مطلب تهدیدېدلو به خو وس الحمدلله چې لوي خو تقدیري زغه د تقدیر تنها په نامه موږ د دې نه ورشي څوک شبسي راکي موږ دا چې اجرایه قوت ول حکومت سره ده د هغه قوه په کار واچي موږ به ورور خپل تبلیغات او خپل غوښتنه غدي مسیرتوب چې کوم د مسیرانو کوم آثار دي هغه په دې قوم باندې واچو په دې خپل اولادونو په دې خپل کلیوالو په دې خپل بیبيانو یا په خپل لرانو باندې واچو نو به د ناوړو دودونو د لپاره یو بهترینه زمينه سازه وشي چې یو مخنیوي وشي ډیر زیاته مننه صاحب البته صاحب زاده صاحب کور ودان خوشاله اوسئ استاد محترم د حکومت په اړه راته ووایاست چې حکومت د یادو شوینو په مخنیوي کې څومره رول لوبولی شي د اسلامي امارت پر راتګ سره که زه خبره وکړم د تیر نظام په پرتله باندې ډیر کار کړی دی په ډیر کم وخت کې په ډیر کم امکاناتو باندې قومي جوړښتونو طریقه د هغوی په پرتله که ووایي چې 80% ډیر کار نه کړی دی ځکه موږ که د پکتیکا په کچه باندې خبره وکړو پکتیکا کې ډېرې هغه یو له ناوړه دودونو څخه یو دا و چې په تقریبا دلته له 40 کلونو نه بدۍ پاتې وي چې هغه د قومي ځینو کورنیو ترمنځ حتی د قومونو ترمنځ دغسې بدۍ وي 40 کاله په دې کې حتی دواړو جانبینو نه یو نه تر 2 تر 10 پورې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی و چې هغوی ته یې د حل لار پیدا کړې ده او هغوی په یو ټغر باندې سره کېنولي چې هغه مسله حل شوې ده دوم لکه صاحبزاده صاحب چې یادونه وکړه د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه باید ووایو چې د اسلامي امارت نه مخکې هم د قومونو سپین ږیرو علماو دا هڅه وکړه چې دوی هغه په که د ناوړه دود خبره چې موږ تر ډېره حده پورې دغه ناوړه دودونه ډېر رنځ وړو یا ډېر ونه ځورېږو یو هغه عمومي چې تکرار نه کېږي هغه دا ده چې په بدو کې د نجونو ورکول دي او دارنګه د یو د نجلۍ له کور نه غټ ولور اخیستل دي چې د هغو کې اکثریت هغه ځوانان چې هغه ولور نشي پوره کولی لرې پرتو هېوادو ته هغوی سفرونه کوي چې اکثریت موږ تاسو ولیدل چې خپل سفر کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د دې ترڅنګ ځینې هغه ناوړه رواجونه چې په ودونو کې ترسره کېږي زیاتې پیسې اخیستل او ځینې نور رواجونه چې په پښتني لحاظ موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه هم د شرایط خلاف دي هم د پښتني دود او رواج خلاف دي نو خوشبختانه باید ووایو چې د اسلامي امارت په راتګ سره د قومي جوړښتونو په اساس د علماو په همکاري باندې
اوس دغه برخې ته ډېر کار سوی دی. تقریبا په ډېرو قومونو کې دا جوړښتونه جوړ سوي دي او تر ډېر حده پورې ښه او مثبت نتیجه ورکړې. ډېر زیاته مننه. استفزاد صاحب تاسو ته راګرځو. په اکثره کورنیو کې مثلا ښځو ته خپله د میراث برخه نه ورکول کېږي. په یادې برخې باندې هم تاسو بشپړه رڼا واچوئ. نو په دې کې شک نشته چې پروردګار د ایزال کوم پلار ته مال ورکړی په هغه کې د لور او د زوی مطلب حقوق موجود دي، خو البته شرعت دي د فارسی مطلب ښځې ته بیا د میړه په حقوقو کې مطلب برخه ورکړې ده. د دوه ورونو میراث د یو ورور میراث په دوه خوندو باندې تقسیم کړی ده. فکر دي سو نو دا مطلب یو غیر شرعي عمل ده که هر څوک کوي مطلب د خدای جل جلاله مسؤلیت ورته راجع ده. خو بهتره خبره دا ده چې په ټولنه کې خدای جل جلاله دوه کار وکړي، دوه کاره چې یو د خور او د لور مطلب هغه د پلار په میراث کې کومه موروثه شي هغه دې ته وسپارل شي، هغه که بذاته په خپل وجود باندې ورته وسپارل شي، که د هغوی مطلب مبادله یا مطلب پیسې ورته وسپارل شي. دا به یو ډېر لوی کار او خدای جل جلاله به ډېر ځین راځي او د ژوند به د خدای جل جلاله قانون سره مطابق فکر دي سو. او یو دا شی دی چې خدای جل جلاله دومره وکړي چې د موږ د خور او د لور مهر په زرو باندې شي، لکه څرنګه چې په ډیرو مطلب منطقو کې په ډیرو ولایاتو کې مطلب په ډیرو وطنونو کې تنها یو 15 کیلو 2 تولې او 3 تولې زری مطلب دی وی شزه زنانه د پر راول شي او دغه مهر یو په دغه باندې نکاح وشي. نو به موږ د ناولو دودونو مخه په تمامه مناونی شي. نن دا مهر د کانې چې د خلق یادوي چې زه دومره مهر غواړم، زه دومره غواړم یا زه دومره ولور غواړم. د پښتانه په لحاظ باندې خدا ټول مشکلات د غوړه جوړ کړي. ما ولور در کړی د تا کمیسرانو کو ما ولور در کړی ما میلمانو ته دي مړی ورنکړم ما پیسې در کړی دی او د ما د میلمانو نه مدد او د مشکل ټول دغه جوړ کړی. نو که دا دوه کار وشي چې یو دغه د مو خور او د لور حق دی او د پلار په میراث کې دا مطلب یو غټ جرم دی د انسان لپاره، یو لوی غصب دی، یو غصب ظلم د کانه چې په خپل خور او لور باندې کیږي. او دوم دغه مهر د کانه چې هغه راځي دی یو شخصي جیب ته چې هغه حق دی د کدا خدای په زرو باندې کې موږ به ټول مشکلات حل شي، ټول مشکلات په مشخص کورودان. اجازه اختر محمد تاسو راته وایئ چې اکثره کورنۍ د حج په مراسمو کې یا مثلا چې کورنۍ یو غړی له حج راځي دوی زیات مصارف ورته کوي، په دې اړه څه اقدام پکار ده؟ د هړم انشاءالله موږ دغه شی په دغه خپل تړون یا له هغې نمشته کړي دي واضح چې دا بې ځایه مصارف لکه ځینې خلک دي چې کپړې ورکوي مثال یوه جوړه او ځینې دي مثال دا مسلې ورکوي یا دا خولۍ او ګانچې دا تشبیه او دا اوبو دا خرمه او عامې رواج دي. صحیح ده. هغه هم دا د موږ په لایحه کې شته خو ګمان نه کوم هغه خو چې ډېر د عملي سوي دي. هغه د هر چا خپل کار ده. ابو زما له واجب پوښتنه وکړه مالي چای دې لري زه خاص انجلای دي خاص خدای د پاره خاص خلدا نمشته مې کړی دا کور مې خلکو ته مې شای مې چای مې ورکړي حتی تشبیه وبیم لا ولا کور کړی خو ماته ولا بل خپل خوند راکو. ولې نه عملي کېږي؟ نو سړی یو نه ده نه دوه دي مثال دی ولایت ول باغي کې د مرکز ولسوالي بس کې ولسوالي به دی بل ولایت ول هغه سړی دا یا ما په وش کې څه ورکوم ځینې خلک نوم باسي ځینې وروره دغه یو مشر ته ورکي ځینې یو عالم ته ورکي عام خاص نه مقصد یو دوست یې ورکي دغه نور کم کښې زو تو بل سورزو دغه ته ورکي ځینې هدي دوی خپل کار کوشش ان شاء الله بیا هم کوو واځي ورته نمشته سوي له هکې ځانته مړي د مراسمو ځان ته ورته نمشته دي دغه د اجیو د صاحبانو لپاره ځان ته نمشته سوي چې باید دا شی وشي دا شی وشي او دا نه وشي ټول واځي نمشته سوي دي. او بل بخښنه غواړم د انجینر صاحب چې د تعلیم و دیش په برخه کې وویل دا شورا چې دا یو د اصلاحي مشله نه کوشش نورو کې مشله لګیا ده. استاد محترم که تاسو ته راسو داسې چې اما پوهوی د رسنیو له لارې په دې برخه باندې څومره تاثیر لرلی شي؟ رسنۍ په ټولنه کې ډېر تاثیر لري که څه هم اوس هغه رسنۍ تقریبا د رادیو تلویزیون چې ده مثلا دغه که ډېرې نه تعقیبېږي خو د دې تر څنګ د رسنیو له لارې کومه په عام میډیا کې کوم د مثلا ټویټر ده فیسبوک ده خلک ډېر لاسرسی لري. خو ښه دا ده چې له دغه طریق نه عامه پوهاوی زیات شي د هشټاګونو له لارې نه. په دې برخه کې بیا هغه د هشټاګونو له لارې نه ځکه چې موږ تاسو ته معلومېږي چې په هغه باندې خلک لیکوالان لیکنې کوي ښه دا ده چې په هره مسایلو باندې ځان ته لیکنې وکړی شي او د رسنیو له لارې په دغه کې ځینې وخت هغه د قومي جوړښتونو له منځه د سیمې او د قوم هغه سیمې چې اطرافي سیمې دي
که له هغوی نه هغه خلک راوغوښتل چې د هغوی سره مجلسونه وسي، له هغوی سره مرکې وسي، د هغوی هغه له نږدې نه حالات ولیدلی سي. دلته خو تقریبا تر ډېره حده پورې هغه په مرکزیت کې قومي جوړښتونه هم شته او اصلاحي شوراګانې هم شته او د اسلامي امارت په راتګ سره د قومونو ترمنځ یو ډول همغږي موجوده ده. تر یو بریده پورې هغه کار مخته تللی ده. که فرضاً د ناوړه دودونو په لحاظ باندې ووایو، لکه حاجي صاحب چې یادونه وکړه چې دوی هغه شورا لري، د شورا کې حتی تر دې اندازې پورې چې له حکومت نه یې د ځینې پروژه‌ایي کارونو غوښتنې هم کړي دي. د پروژه‌ایي کارونو ترڅنګ یې د اصلاح په برخه کې، په ودونو کې دي، د حج په مراسمو کې دي، او د دې ترڅنګ کوم نور کوم ناوړه دودونه چې دي د هغوی ټولو یو ډول د ځینو قومونو ترمنځ تړونونه شوي دي. خو بیا هم رسنۍ د ما په نظر زه کله هغه له مقصودي موضوع نه لږ وځم، خبره داسې لږ واضح کوم، چون هغه کله موضوع نه ووځم خو بیرته تر دې اندازې پورې، ځکه دا په دې خاطر باندې وایم چې دلته باید هر څه واضح وویل شي. او د دې وضاحت ترڅنګ ځینې هغه رواجونه چې موږ د اسلام نه نګاه ناوړه دي، خو دلته تکرارا دغسې عادت شوي دي چې حتی ډېر خلک، ډېر پوهان خلک یې تکرارا کوي او دوی ته دغه ناوړه رواج نه ښکارېږي. ځکه صاحبزاده صاحب ناسته موږ ته مناسبه نه ده چې د دین له اړخه په دې باندې خبره کوو. دوی ښه پوهېږي، خو د اسلام دین چې ده دا یو کامل دین ده، او د اسلام دین چې د انسانانو لپاره په انسان کې د انسان د ټولنې په ارزښت کې کومه وړاندوینه کړې ده، دا له څو کلونو نه پخوا، څو سوه کلونو نه پخوا نه باندې شوې ده. یعنې هغه څه چې د اسلام او د قرآن غوښتنه ده په هغه ډول باندې که د انسان د ابتدا نه تر انتها پورې دغه انساني ژوند ټوله مرحله په هغه ډول باندې تطبیق شي، په دې کې هم پښتني دود پالل کېږي، هم اسلامي ارزښتونه پالل کېږي، هم په هغه اجتماعي ژوند کې د انسان ژوند ټول اړخونه مثبت نیول کېږي. او د دې دودونو ترڅنګ موږ ډېره خبره په دې باندې راوڅرخولی چې ناوړه دودونه موږ ویل چې د نجونو په بدو کې ورکول دي، جګ ولور اخیستل دي، او د دې ترڅنګ یو څو نور یادونه وکړه، یو څو هغه څه چې ما له ځان سره نوټ کړي دي چې تقریبا موږ تاسې په روزمره ژوند کې سره مخ وو. یو دا یادونه ضرور کوم چې تقریبا صاحبزاده صاحب په دغه مسایلو کې موږ تاسې وینو چې یو په غټ عمر، یعنې په ډېر لوی عمر کې که فرضاً هغه یو څوک سرمایه‌دار واوسي، په کم عمر د کم عمر نجلۍ یا جنکۍ کول، هغه ته په نکاح کول، دا به زه هم د اسلام له نظره هم یو ډول نامناسبه پرېکړه وي. د دې ترڅنګ چې اوس ما ولیدل یو د حج په مراسمو کې چې موږ تاسې د پکتیکا په سطحه باندې خبره کوو، که یو څوک حج ته ځي د هغه لپاره موږ تاسې ولیدل، زه کابل ته په لاره باندې وم چې یو حاجي له حج نه را روان و، نوم یې نه اخلم، د هغه لپاره تقریبا د موټرو یو ډېر غټ کاروان روان و. په دې کې تقریبا نو هغه عجیبه په یو موټر کې کښېني، په دغه موټرو کې تقریبا تعداد یې له 100 نه پورته و، 5-6 موټره ګلپوش شوي وو، او د دې ترڅنګ په هر موټر کې 5-6 نفره وو. نو که فرضاً سړی له دې نه فکر وکړي چې دا له پکتیکا نه تر کابله پورې ځي یا تر پکتیا پورې ځي، که سړی فکر وکړي په دغه کې تقریبا د 100 لیتره تیل په اندازه باندې دا تیل مصارف راځي. نو دا په خپله باندې یو ډول اسراف ده، او اسراف په اسلام کې ناروا ده، د اسلام دین دا ناروا بللی ده. دوم هغه تشریفاتي غونډې چې کومې دي، یا فرض زه چې یادونه کوم، زه خپله له پوهنتون نه فارغ شوی یم، او ما کېدای شي د راډیو له طریق نه زموږ ځینې ملګري به دا غږ واوري. د پوهنتون د فراغت غونډه د ټولو محصلینو یو ارمان وي، په دې کې شک نشته، خو سړی دغه د خپل اقتصاد ته په کتلو باندې او په ټوله کې دغه د پښتني سیمو او په ټوله کې بیا د پکتیکا د سیمې په کچه باندې دغه د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتلو باندې زوین چې په دغسې مراسمو کې د ډېر اسراف کول یا بېځایه ګل و ګلدانۍ او دا شیان ډالۍ کول، دا یو ډول نامناسبه پرېکړه ده چې دوی تکرارا دا روان دي، او تر اوسه پورې داسې خاص تاثیر نه ده پرې باندې کړی. د رسنیو عمر باندې کوم ډول راپور خو ما شخصا نه ده لیدلی. یو بله ناوړه ډول دلته چې پښتني سیمو کې ځینې مېلمستیاوې کول دي صاحبزاده صاحب، چې ځینې مېلمستیاوې حتی تر دې اندازې پورې دومره اسراف پکې کېږي چې یعنې که فرضاً په یو کور کې یو مېلمستیا کېږي، حتی هلته دومره مصارف پکې کېږي چې تقریبا په ډېره لویه کچه باندې مصارف کېږي. زه وایم چې دا موږ تاسې په خپله سیمه کې قیاس کړو، دغسې خلک شته
یعنې په الله قسم تر دې اندازې پورې مجبوره دي چې کیدای شي دوی به د لازم اخیستنې لپاره هغه یو ډول مناسبه ډوډۍ نه لري. ممکن د هغه کور په بغل کې به دغسې کور وي چې په هغه کې به دغسې یو ډول مېلمستیا سوې وي چې په هغه کې به تر ډېره کچه اندازې پورې ډېر بې ځایه مصارف سوي، حتی په هغه کې به دغسې خواړه تیار سوي چې هغه خواړه به بېرته د غواوو د خوراک په عامه اصطلاح که ووایو. نو زه وایم چې یو له هغه ناوړه دودونه نه چې موږ دغه د نجونو د ورکول د ولور د زیات اخیستل نه که له دغه نه لږ راووځو په دې برخه کې که ټینګار پرې باندې وکړو چې په مېلمستیاوو کې غټ مصارف اسراف کول، د محصلینو په غونډو کې بې ځایه ګل و ګلدانۍ ډالۍ کول، د دې تر څنګ د حج په مراسمو کې حتی ځینې خلکو ته مصلي او جاینمازونه او دغه شیان ډالۍ کوي. په دې کې شک نشته چې حج یو فریضه ده او حاجي صاحب چې راځي خلک خو د دې لپاره نه ورځي چې له هغه نه یو ډالۍ واخلي، خو حاجي صاحب هم په دې ارمان راځي چې خلکو ته د دې تبلیغ وکړي چې دی له څو کلونو نه یعنې په ټول ژوند کې یو دغسې ځای تللی چې بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول او هغه ته تګ کول او د هغه هلته د څو هېوادونو مسلمانان راتلل. په دغه برخه کې ځینې حاجیان ما ولیدل که یعنې که یو حاجي د حج ټول مناسک په جای کې او هغه د حج ټول هغه څه چې فرایض و نوافل و واجبات کوم دي هغه که ټول په جای کې بیا که هلته هر څومره خلک ورته ناست وي که یوه مېلمخانه ډکه وي، یعنې که یو حاجي په سم ډول باندې دغه ټول ورته تبلیغ کړي او د خلکو ذهنیت پورې ورسوي، زه په دې مطمئن یم چې د هغه مجلس نه به خلک د دې اراده کوي چې د راتلونکي کال لپاره به د یو چا په ذهن کې دا ورګرځي زه به انشاءالله د راتلونکي کال لپاره د حج لپاره دا اراده کوم او د بیت الله شریف زیارت ته به ورځم. چې یو ناوړه دوی دا ده چې متاسفانه ځینې حاجي صاحبان هلته په دغسې مسایلو باندې غږېږي چې هغه هېڅ هغه د دې سفر سره ثبت نه خوري چې دوی ورباندې مجلس وکړي. یو بل ناوړه دود د نشهیي توکو په وړاندې ممکن رسنیو کار کړی، خو څومره چې مناسب د رسنیو په دې برخه کې کار ځکه نه ده کړی. که رسنۍ وغواړي د یو ناوړه دود په اړه باندې دوی ممکن په هفته کې یا په ماهانه یو ډول خپرونه ولري، خو زه وایم چې دا هغه څه دي چې هم په هغه انساني ټولنه کې ازرار واضح معلوم دي او د دې تر څنګ په انسانانو کې دي د دغه هغه منفي تاثیرات معلوم دي. زه وایم چې رسنۍ مسؤلې دي او دا د دوی هغه یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې د خلکو تر ذهن پورې ورسوي چې واړه ماشومان په نسوار او په سګرېټ باندې اخته کېدل په کم عمر کې د هغوی نشهیي توکو استعمال دا په آینده کې نورو نشهیي توکو ته لاس پیدا کوي. کله چې نورو نشهیي توکو ته لاس پیدا کړو دغه د نشهیي توکو په استعمال سره دی خپل حواس له لاسه ورکوي. کله خپل حواس له لاسه ورکړو دی هغه کارو ته لاس اچوي چې هغه نه په اسلام کې شته او نه په پښتني ټولنه کې شته. او یو ناوړه دود هغه تربګیني مسایل پالل دي چې تر ډېره حده پورې په پښتني سیمو کې دغه مسایل لیدل کېږي. زه یو لنډ مثال وایم چې زموږ تاسو په سیمه کې هغه تربګیني مسایل په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه تربګیني پالل او په هغو کې حتی تر دې اندازې پورې سره رسېږي چې یو څوک دغه د تېر اختر یو بېلګه زه وایم چې یو کورنۍ که فرضاً راولاړېږي ماشوم ته کم عمره ماشوم ته موټر سایکل یا موټر اخلي، هغه بله کورنۍ حتی تر دې اندازې پورې چې له دوی سره تربګیني وپالي، هغه خپل که ډېر کم عمر وي هغه ماشوم د دې وړ نه وي چې موټر او موټر سایکل وچلوي، خو د تربګیني د مسایلو په خاطر باندې چې هغوی ته ځان غټ ثابت کړي، هغوی سره یو ډول تربګیني وپالي، هغوی ته دا رقم موټر او موټر سایکل په لاس باندې ورکوي چې له هغوی نه ځان لوړ ثابت کړي چې د هغو بیا منفي تاثیرات موږ تاسې ولیدل، خصوصا په اخترونو کې ښه تر ټولو ولایاتو د موږ د ولایت هغه ترافیکي پیښو تعداد زیات چې هر وخت یې موږ منفي تاثیرات لیدلي دي. زه وایم چې رسنۍ دي په دې برخه کې زیات ټینګار په دې باندې وکړي او دا یې مسؤل جوړېږي. که هرې سیمې ته ولاړ شي هغه د سیمې په که د رسنۍ وغواړي هغه دوی ګرځندوی کومې خپرونې چې دي چې هغه وغواړي او د خلکو هغه ناوړه دود چې په کلیو په سیمه کې کوم ده ممکن دغسې په کلي پیدا شي هلته دغسې رواجونه اوس هم تکرارا روانې چې موږ تر اوسه پورې اورېدلي نه وي، خو دلته رسنیو پکې چې څومره مسؤلیت جوړېږي په هغه اندازه یې ولاکه کار کړی. ممکن دغسې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه اوس که فرضاً د دغه مسلې په حل کې رسنیو کم هم کار کړی وای د آینده لپاره دغه شی تکرار نه شي، خو ځینې ناوړه دودونه هغه دي چې اوس هم لا هم تکرارا روان دي
او رسنیو په دې برخه کې هغه څومره چې مسؤل دي په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی. ښه کور ودان ډېره زیاته مننه استاد محترم د ډېرو زیاتو نورو بدو رواجونو یادونه وکړه دا چې زموږ خپرونه 40 دقیقې او په 40 دقیقې کې ډېر مسایل موږ نسو سپړلی دغه لومړني مسایل و چې موږ تاسو یادونه پکې وکړه او موږ نور ګردي میزونه هم لرو چې په هغو کې هغه یادونې چې اوس استاد وکړي هغه به هم څېړل کېږي او نور میلمانه به پرې راځي او بحث به کوي. صاحبزاده صاحب محترم له یادو رواجونو څخه 2 رواجونو په اړه باندې بیا هم تاسو نظر راکړئ. یو د نشهیي توکو استعمال او بل ورسره څنګ کې د کم عمره جلکیانو لوی عمر خلکو ته ورکول. د دغو دواړو ناوړه رواجونو په اړه باندې معلومات راته راکړئ. خبره دا ده یو د نشهیي توکو په هغه باندې راته وویل نو نشهیي توکي خو د خدای جل جلاله په قرآن او د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مطلب حرام او ناروا دي. د هغې ورپسې خو دا رواج چې په چا کې سوی ده که تا فکر کړی چې ټوله ټولنه له دې څخه مطلب متاثره ده. څوک چې په نشهیي توکو مخته چې له هغو سره به مطلب د خپل عزت او د خپل کور او د خپل خاندان او د قوم احساس موجود نه وي د هغه سره به د یو مسلمان د تاوان یا د هغه چې غلا کول یا د هغه جیب وهل یا د هغه سر وهل هېڅ احساس ورسره نه لري. فکر دې سو زه دا ټول د نشهیي توکو اثار ده چې د په خپل معنویاتو باندې تاثیر کړی او مطلب د ټولنې ته یو داسې څه وړاندې کوي چې هغه د ټولنې تقاضا نه وي هغه د اسلام تقاضا نه وي هغه مطلب د پښتني دود او مطلب رواج تقاضا نه وي. نو هغه خو واقعي خبره ده چې په قرآن باندې حرام دي او باید په کلکه سره مطلب ټول که رسنۍ دي که علما دي چې د چا خبره چسپېږي که قومي مشران دي په دې باندې باید ډېر تبلیغات په جومات کې وشي باید په استودیو کې ناستې له دې لارې وشي که چېرته په هدیره کې ملا تقریر کوي له هغه لارې وشي که چېرته کوم حکمرانان یا مطلب امیران د وخت یو مسجد ته ورځي مطلب د دې هغه یادونه ورته وشي چې تر څو د دې بد عمل مخه ونیول شي ځکه دا د ټولو فساداتو سرچشمه دغه ده. بدکاري له دې پیدا کېږي غلا له دې پیدا کېږي مطلب بې اتفاقي له دې پیدا کېږي په مابین د خلکو کې عداوت او دښمن له دې نشهیي موادو څخه پیدا کېږي نو باید د دې مخه ونیول شي. ډېر به د لږ نه او پاتې سو د کنکلۍ جنکۍ ورکول د زیات عمر خلکو ته دا په خپل ذات کې په خپل اولاد سره یو ظلم ده او که بیا څوک یې کوي چې هغه په خپل ځان کې طاقت نه لري که څه هم سپین ږیرو صحابه کرامو ودونه کړي دي واقعیت ده خو هغه صحابه کرامو له هغوی سره خپل مطلب یو قوت خدای ورکړی و او هغوی خپل ځان پیژانده چې زه تر کومه ژبې پورې د یوې زنانه پالنه کولی شم که نه شم کولی. اما په داسې حالاتو کې چې یو په دنیا باندې مغرور انسان یوه دنیا یې په یوه طریقه باندې راوړي او د یوې کنکلۍ جنکۍ عمر ضایع کوي تر دې لوی ظلم په دنیا کې نشته. باید هر پلار په خپل اولاد رحم وکړي. تجارت باید ونه کړو د دې دپاره که تا فکر کړی د خپل اولاد دپاره که نارینه اولاد یو چا یې د هغې دپاره ډېر خلک غلا کوي قسم کوي دوکه کوي فریب کوي ځمکې غصب کوي پیسې راوړي بل ملک ته پسې ځي په ناروا لارو یې ګټي راوړي که نه راوړي خو هغه ته بنګلې پې باندې جوړوي او یوه لور د 5 روپو په مقابل کې یو داسې چا ته ورکوي چې له هغه سره خوف نه وي یعنې هغه خوب په انصاف په اسلام کې شرط ته چې به ورسره اسلامیت په هغه سړي کې قوت به وي فکر دې سو او مطلب په هغه کې به اداره موجوده وي بیا مطلب کې یا بیا ورکوي. نو مطلب د دې باید هر مور او پلار او هر قریب باید په دې باندې خدای نشي باید مخه ونیول شي او مطلب د پیسو دپاره خپله خور لور قرباني نه کړي. ښه ډېر زیاته مننه حاجي صاحب اختر محمد د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه په یاده برخه کې یا د یادو ناوړه رواجونو په مخنیوي کې د کورنۍ مشران څنګه رول لوبولی شي؟ د کورنۍ مشران مجبوره دي. ما مخکې دا خبرې ډېر ځای کړې او بار بار مې د مجلسو کې ویلي دي چې موږ ولی حد تاسې مخې ته ایښې ده هر کور ته رسېدلې هغه هر جومات ته رسېدلې ده خو دې لایحې مطابق باندې باید د کورنۍ مشران مشغوله هغه مصروفه دي نه مجبوره دي مکلف دي چې هغه چې دوی عملي کړي. دا د شورا ول د سپین ږیري یا د ځوانان یا کوم مشران چې دي یا 20 کسیزه یا 10 کسیزه یا دغه باید د هر کور دروازه نشي ټکولی هر کور ته به نه درېږي په هر واده به سرک نه اچوي دومره مو له وسه کېږي مثال یو راپور لاس وکړو هغه مسؤلینو ته یې وښیو چې د ناجایزه وکړه یا تیری وکړه یا دا شی ځینې وسو هم له وسه کېږي او داسې خو نشو کولی چې کور ځان دروازه وټکم. دا کاغذ د دې دپاره د مقصد چې هر سړی سر خلاص کړي ځان پرې باندې پوه کړي چې ما کور یې ولې دا شی وسي آیا دا د کور ول مسؤله ده که به دا د قوم ول مسؤله یې پرې باندې نه خو باید دا د کور ول پرې مسؤله شي. تا ته دا شی مخ ته پروت په دغو باید عمل وشي نو چې عمل پرې باندې وشي نن یې زه پرې وکړم سبا یې بل وکړي انشاءالله دا به خامخا رواج شي.
او د شورا ول خو زیاتي په دې ټوله منطقه او دې ټول قوم چې منډې نشي ولی دروازه نشي پشته کولی چې تا دا تیری وکړو تا دا وکړو تا دا شی وکړو مجبوره ده د کور مسؤل به خامخا دغه شی کوي ښه کور ودانۍ صاحب ډېره زیاته مننه استاد محترم له تاسو څخه هم د وروستۍ پوښتنې په توګه دا چې په یاده خپرونه کې موږ په ډېرو نورو ناوړه رواجونو باندې هم خبرې وکړې او تا هم د ډېرو ناوړه رواجونو په اړه باندې لنډ معلومات ورکړل د یادو ټولو شیونو یا هغه تاسې لیکلي دي یا موږ بحث پرې وکړو حل لاره یوازې رسنۍ راایستلی سي او که نور خلک هم مکلف دي حاجي صاحب مخکې یادونه وکړه چې دلته د ځینو ناوړه دودونو لپاره شورا جوړه سوې ده او دغه شورا د اسلامي امارت د رهبرۍ په شمول باندې سالته هم د دوی ځینې د امر بالمعروف ریاست غړي به ورسره شتون لري نو دغه شورا کې د قومونو د هر کلي او سیمې مشران موجود دي حتی د ځینو کورنیو مشران موجود دي دوی هغه په قومي لحاظ باندې خپل مسؤلیت ادا کړی ده که د حکومت خبره سي حکومت د قومونو د شوراګانو له ادرسه تقریبا تر یو حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی ده د رسنیو مسؤلیت دا جوړېدلی سي لکه څنګه چې تاسو اوس دا ډول خپرونې ورباندې جوړې کړي دي ښه دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې تاسې هغه سیمې چې هغه دغه رسنیزو فعالیتونو ته لاسرسی نه لري هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي انټرنیټ کار نه کوي او هیڅ ډول مخابراتي شبکې پکې فعالیت نه لري زه هم تاسې د هغه سیمې د خلکو له نږدې نه حال واخلئ د هغوی وضعیت وګورئ چې هغوی په کوم حالت کې دي هغوی له کوم ناوړه دودونو نه رنج وړي هغوی تکرارا دا کوم مسایل اوس هم هلته په قومي لیول باندې روان دي هغه د ځوانانو ترمنځ کوم ناوړه دودونه روان دي د سپین ږیرو ترمنځ کوم روان دي په قومي لحاظ باندې کوم روان دي زه هم یا د هغه سیمې خلک راوغواړئ یا تاسې خپله ورسئ دغه وضعیت له نږدې نه وګورئ د پکتیکا دغسې ولسوالۍ څه چې هلته مخابراتي شبکې په کار نه کوي زه یو لنډ مثال درته وایم چې ومنه ولسوالۍ ده ومنه ولسوالۍ ډېره لرې ولسوالۍ هم نه ده ممکن صاحب دوی هلته تللي دا تقریبا مرکزي که ورته ونه وایي له مرکز نه تقریبا 1.5 کیلومتره یې خواته وي خو هلته مخابراتي شبکې کار نه کوي یوازې سلام شبکه کار کوي زه د دې شاهد یم خو په هغه سیمه کې به تاسې له نږدې نه وګورئ چې هلته څه ډول ناوړه رواجونه روان دي په تعلیمي کچه باندې هلته څومره پرمختګ شوی دی په قومي لیول باندې هلته کوم جوړښتونه دي په قومي لیول باندې کوم جوړښتونه جوړ شوي دي د کوم اصولو په اساس باندې جوړ شوي دي هلته قومي مشران تر کومه حده پورې د قوم لپاره کوم څه کړي دي لکه اوس دلته قومي مشرانو یا د اصلاحي شورا کوم څه کړي دي د قوم لپاره د ځینو رواجونو لپاره هلته تاسې هغوی له دوی سره مقایسه کړئ چې په کوم لیول باندې روان دي د کومو اصولو په اساس باندې جوړ شوي دي چې هغه د شریعت مطابق دي د اسلامي امارت د پالیسي سره مطابق دي د قومي جوړښتونو له پالیسي سره مطابق دي نو رسنۍ موږ زه مخکې یو مجلس کې ما دلته ګډون کړی د ورې مې ډېر خبرې واضح کړي دي نو نه پوهېږم چې دا به هغه سره سر وخوري یا به نه وخوري زه دا تکرارا وایم او په هر مجلس کې مې ویلي د له ملګرو سره په مجلس کې مې دا ویلي زه وایم چې د هغو سیمو حال باید واخیستل شي چې هغه هېڅ ډول مخابراتي فعالیتونو ته لاسرسی نه لري د هغوی له حال نه نږدې اخیستل هغوی دلته راغوښتل که چېرته کېږي چې هر ډول باندې د هغوی وضعیت له نږدې نه کتل بیا هم په ټوله کې هغه د تا پوښتنې ته راځم چې رسنۍ ډېر مسؤلیت لري ځکه که هلته مثلا ځینې خلک هغه میډیا ته لاسرسی نه لري خو راډیو ممکن د راډیو څپې تر ډېره حده پورې کار وکړي او د اطرافي سیمو خلک چې کوم دي که علما دي که سپین ږیري دي که د کورنۍ نور کوم غړي دي د راډیو هره خپرونه تعقیبوي او د دغه خپرونو په اساس باندې کم څه لږ او ډېر تغیرات په دوی کې راغلي دي بیا هم وایم چې دا مسؤلیت د رسنیو جوړېږي رسنیو څومره کار کړی ده په دې باندې کور ودانۍ ورته وایو هدف دا ده چې دوی باید دې برخې ته لا ډېره توجه وکړي کور ودان ډېره زیاته مننه استاد محترم له ټولو درنو اورېدونکو نه مننه چې د خپرونې له پیله تر پایه راسره واوسېدل او زموږ بحث یې له پیله تر پایه واورېده په ننني بحث کې راسره قومي مشر عبدالحی صاحبزاده او بل قومي مشر اختر محمد او د ځوانانو په نمایندګي حسن خان احسان په خپرونه کې موجود و د ناوړه رواجونو په اړه مو بحث وکړ هیله ده چې دا خپرونه مو خوښه سوې وي او هغه څه مو ترې زده کړي وي او د بیا لپاره تکرار نه کړي چې په دې خپرونه کې بحث پرې وسو بیا هم له ټولو اورېدونکو مننه تر یو بلې خپرونې ما سیف الرحمن زکي ترا کوي په همدې ځای اجازه ښه وخت ولرئ د خدای په امان